د ننګرهار اوسیدونکي د امیرالمؤمنین د هغه فرمان هرکلی کوي چې له مخکې به یې د مسجدونو د برېښنا لګښت نه اخیستل کیږي. دوی وایي جوماتونه د الله جل جلاله کورونه دي او د رغونې برخې ته یې هم باید پاملرنه زیاته شي. کوم مسجدونه چې رغونې ته اړتیا لري باید په اساسي ډول ورغول شي. جلال آباد ښار کې د توکو نرخونو کنټرول په موخه څارنه وشوه. د ننګرهار مرکز جلال آباد ښار کې د بیو کنټرول او احتکار مخنیوي کمیسیون غړو د لومړنیو توکو پلورنځیو او قصابیو څخه څارنه ترسره کړه چې پکې قصابانو لخوا د نرخنامې سرغړونه ثبت شوه. ننګرهار کې د پاکستاني کالداري مخنیوي په موخه عملي اقدامات پیل شول. د ننګرهار شینوار ولسوالۍ کې سیمه ییزو چارواکو، سوداګرو او د بانکونو استازو د افغانۍ د ترویج او د پاکستانیو کالدارو د چلند د مخنیوي په موخه غونډه وکړه چې پکې پریکړه وشوه د حمل 11 وروسته به د کالدارو کارونکو ته قانوني سزا ورکول کیږي. جلال آباد کې 150 کیلوګرامه تاریخ تیره خوراکي توکي راټول او ضبط شول. د ننګرهار عامې روغتیا ریاست د څارنې او پلټنې امریت د خوراکي توکو د خوندیتوب د تضمین لپاره د جلال آباد ښار په لومړۍ ناحیه کې پراخې پلټنې ترسره کړې چې په پایله کې 150 کیلوګرامه تاریخ تیره بې کیفیته او غیر مجاز خوراکي توکي ضبط او له بازار څخه لرې کړل شول. د کانونو او پټرولیم وزارت سرپرست ملا هدایت الله بدري د قرغیزستان د کانونو وزارت له پخواني مرستیال الماس بیګ تومانوف او د آذربایجان د کانونو وزارت له پخواني مرستیال ازر شکوروف سره کتلي دي. د پوهنې وزارت د ښوونې او روزنې معین څخه الله سعید د پوهنې وزارت د 5م شپږم اداري او ښوونکو د 8115 بستونو د ازموینې د پایلو اعلان غونډه کې ویلي چې په دغه ازموینه کې ټول ټال 15640 کسانو ګډون کړی چې له جملې څخه 3001 تنه بریالي، 8392 ریزرف او پاتې نورې بې پایلې اعلان شوي دي.